یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله ته چې ما ته د قرآن دا وحی راوړي دا ته څنګه راوړي؟ جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره چې کله مال الله تبارک وتعالی یو آیت راکوي یا یو سورت راکوي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله شروع شي او داسې زلزله وي چې ډېره سخته زلزله وي او د هغې زلزلې د وجې نه په اسمان کې چې څومره فرشتې په هغې ټولو بېهوشي راشي فرشتې ټولې بېهوشه شي وی د ټولو نه اول زه هغه فرشته یم چې سر روچت کم د الله په دربار کې او الله تبارک وتعالی چې ما ته څه راکوي هغه راته راکوي کو صورت وي او کو آیت وي وی د الله پاکه پیغمبره چې زه بیا د وحي اسمان د اسمان نه ځمکې ته راوړم زه یوازې نه راځم ځکه چې څوک یو میلمه راځي یا هغې دپاره لوی استقبال کېږي که نه وی د الله پاکه پیغمبره زه د اسمان نه چې وحي تا ته راوړم زه یوازې نه راځم زه چې د اسمان نه راځم زما سره 80,000 فرشتې ښکته راکوزېږي او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې ملګري زه چې د قرآن یو آیت راوړم نو دومره په لوی مجلس او په لویه ګڼه د فرشتو کې تا ته راوړم حدیث مبارک کې راځي عائشه بیبي فرمایي وایي چې کله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې به وحی نازلېده سخت د یخنۍ موسم به انتهایي یخ به و خو د نبي علیه الصلاة والسلام په تندي مبارک په خولې شروع شو او داسې خوله به د نبي علیه السلام په تندي راله چې دا خوله به دې څڅېدله دومره د وحی زور و زور د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی زید بن ثابت رضی الله تعالی عنهم هغه وی د نبی علیه الصلاة والسلام سره په خوا کې ناست وم وی د نبی علیه الصلاة والسلام دا زنګون مبارک زما په پتون باندې پروت لکه څنګه چې دوه ملګري یو ځای ناست دي وی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د وحی اثر شروع شو وی د نبی علیه الصلاة والسلام د زنګون مبارک زما د پتون ته دومره زور ورکو دومره زور وی قسم په الله ما چې زما دا پتون زره زره شو مات شو دومره د وحی زور و زور د نبی علیه السلام حدیث مبارکو کې راځي وی نبی علیه الصلاة والسلام به چې په کومه وخه باندې سور و او په نبی علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شوه هغه وخه به نه شوه ودرېدې هغه به فورا کېناستله بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام هغه وزن نه شو برداشت کولی دومره زور و د وحی نو الله تبارک وتعالی موږ ته داسې یو قرآن راکړی یو داسې کلام راکړی یو داسې کتاب راکړی دی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی تمام آسماني کتابونه منسوخ کړي دي